بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. زما عزتمندو مسلمانان ورونو، هغه مراحل او هغه سفري چې کومې د انسان مخې ته پرتې دي او یقیني پرې راتلونکي دي، هغه موږ مختصر د دې لپاره بیانولي چې موږ او تاسو راویښ شو چې موږ له څه لپاره پیدا شوي او زموږ اصلي هدف څه دی، زموږ مسؤلیت څه دی او په موږ باندې کومې مرحلې را روانې دي او زموږ مخې ته کوم سفرونه پراته دي، د دې لپاره چې موږ د دې سفرونو تیاری وکړو. زما عزتمندو، په یو حدیث کې یو مختصره واقعه ده، یو مختصر سفر پکې ذکر دی. هغه دا چې یو صحابي فرمایي چې موږ د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره یوې جنازې ته ووتلو، نو د الله رسول د دغه جنازې په محل باندې یو حدیث بیان که او ډیر ناشنا حدیث دی. هغه حدیث کې راځي چې موږ ټول کېناستلو او د الله رسول بیان شروع که، ځکه چې قبر لا تیار شوی نو، او ډیر په ادب سره موږ کېناستو. نو د الله رسول او فرمایل چې کله یو مؤمن بنده دغه د دنیا شیبې پای ته ورسیږي، دنیوي ژوند یې ختم شي او آخرت ته د روانېدو په حال شي، یعنی وفات کیږي، نو دا یو منظر د الله رسول ذکر کړی چې ډیر ناشنا منظر دی. هغه دا چې دته ملائکې راشي د دې لپاره چې د روح واخلي، ځکه چې دنیوي شیبې ختمې دي. نو ملائکو سره جنتي لباس سره وي او جنتي کفن راوړی وي او ښکلې خوشبوی د جنت نه راوړی وي. نو دې روح ته وفرمایي چې ای بهترین روحه، ته به بهترین بدن کې وي، نو د خپل رب رضا ته راوځه. دا د حدیث مفهوم دی. نو وایي دا روح داسې په اسانۍ سره راوځي لکه له کوزې نه چې اوبه څنګه راوړي، نو داسې دا روح راوځي او دا ملایکې دغه د مؤمن دا بهترین روح دا په دې جنتي کفن کې راونغاړي او دا جنتي خوشبو ور باندې ولګوي او ملایکې کوشش کوي یوې له یو نه اخلي، بلې له بل نه اخلي، د دې لپاره چې اکرام او استقبال وکړي او ور باندې خوشحاله وي. دا مزیدار معطر روح دا راواخلي او خپل رب ته وړي. نو کله چې اسمان ته ورسیږي، اجازه وغواړي، ورته وایي دا څوک دی؟ وایي دا فلان پلانکې د پلانکي زوی. هغه ښکلي نومونه ورته یادوي چې یاره ښه سړی و، ښه اخلاق و او د کمزورو مدد به یې کوو، د کمزورو سره به یې مرسته کوله. دا بهترین صفتونه وله یادوي او په دغې ښکلي استقبال باندې د روح دویم اسمان، دریم اسمان، څلورم اسمان، پنځم اسمان، شپږم اسمان، اوم اسمان، تر دې چې د رب العالمین عرش ته ورسیږي او رب العالمین وفرمایي چې ان صدق عبدي، چې دا زما رښتونی بنده دی او دا دته روح بیرته واپس کوي په قبر کې او دته د جنت د دروازو نه دروازې کولاوې کوي او جنتي لباس ورته وغوړوي. نو دا یو ناشنا منظر د الله رسول بیان کړی او په دې باندې زموږ ایمان دی، ځکه چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم له ځانه خبرې نه کوي. په دغه انداز باندې دا روح بیرته راواپس شي
او بیا ورسره هغه حساب کیږي. نو دا تپوس ترنه وشي، دوه ملایکې متراشي، فیقعدانه کینی په دې قبر کې، او دا ورته فرمایي چې من ربک، ستا رب څوک دی؟ تا د کوم ذات عبادت کړی؟ ستا په زړه کې د کوم ذات محبت و؟ ته د کوم ذات نه ویرېدلې؟ ستا په زړه کې د کوم ذات نه امید و؟ زما عزتمندو چې کله یو موحد بنده وي، مؤمن وي، د الله سره تعلق وي، د شرک وغیره نه ځان ساتلی، په دربارونو کې نه ولاړ، نو هغه وفرمایي چې ربي الله، زما رب الله دی. بیا ورته وفرمایي چې ستا ومن نبیک، ستاسو نبی دې څوک دی؟ نو چا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري کړې وي، نو هغه وفرمایي چې محمد صلی الله علیه وسلم زموږ نبی دی. بیا اسلام باره کې تپوس کوي، نو چې چا په اسلام باندې عمل کړی وي، هغه وفرمایي چې دین زما اسلام دی. زما عزتمندو تاسو سوچ وکئ، دا درې واړه مهمې خبرې دي: د خپل رب پیژندل، د هغه عبادت کول، خپل نبی پیژندل، د هغه تابعداري کول، خپل اسلام پیژندل او په هغې باندې عمل کول. دا درې هغه مهمې خبرې دي چې په هر ځای کې له انسان نه د دې تپوس کیږي، او په همدې باندې د کامیابۍ او د ناکامۍ معیار دی. الغرض دا تپوس نه وکړی شي، نو هغه ملایکې ورته وفرمایي چې موږ ته پته وه چې ته به دا خبرې کوې. او همدارنګه د جنت قبر ورته د جنت د باغچونه یو باغچه وي، لکه د الله رسول فرمایي چې القبر روضة من ریاض الجنه او حفرة من حفر النار. دا قبر د جنت د باغچونه یو باغچه وي، او د جهنم د کندونه یا یو کنده وي. او دا د الله د رسول فیصله ده، د الله د رسول خبره ده رښتینې. نو دا یو ناشنا سفر او یو ناشنا منظر، او چې کله بدبخته انسان وي، فاسق فاجر انسان وي، د الله دښمن وي، د الله د دین دښمن وي، کافر وي، نو هغې ته ملایکې ډېر په سخت انداز کې راشي چې دا روح ویریږي، او دا ورته فرمایي چې ای بدترین روحه، په بدترین بدن کې وي، نن د رب غضب او د رب قهر ته دې راوځه، او هغه بدن کې دا روح وتښتي، ځکه چې وویریږي او ځان سره یې بدبوی هغه هم راوړي وي. نو چې کله دا روح د دې بدن نه ډېر په سختۍ سره راوځي، او چې کله بره لاړ شي، دروازې ورته نه کولاویږي، نو د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا آیات تلاوت که: ان الذين كذبوا بآيات ربهم، هغه انسانان چې د خپل رب نافرمانه وي، نو د الله رسول وفرمایل چې لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. دته دروازې کولاوي نشي، مردود شي، رد کړی شي، او بیا ترنه هغه درې تپوسونه کیږي، او په درې واړو تپوسونو کې دا حیران وي، ځکه رب یې نه وي پېژندلی. فرمایي چې ستا رب څوک دی؟ نو دا ورته وایي چې ها ها لا ادري. ستا دین څه دی؟ دا وایي ها ها لا ادري. ستا نبي څوک دی؟ نو ده خو نبي نه دی پېژندلی، د نبي تابعداري نه ده کړې، وایي ها ها لا ادري. هی ارمان، هی افسوس، زه نه پوهېږم. او سخت عذاب ورته ورکول کېږي. حدیث کې راځي چې فیضرب بمطرقه، نو داسې من حدید، د اوسپنې په ګرز باندې وایي چې داسې ایره ایره شي، او دا احوال په ده باندې راځي. نو دا هم یو ناشنا سفر دی، یو ناشنا احوال دی. نو زما عزتمندو هوښیار او عاقل انسان هغه دی چې له دې احوالو دپاره له مخکې نه تیاری وکړي. الله سبحانه وتعالی دې زموږ او ستاسو ګناهونه معاف کړي، او الله سبحانه وتعالی دې په خپل فضل و کرم سره زموږ او ستاسو دا سفرې اسانې کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.